अस्सलाम वालेकुम मरगरो नन्नी क्लास کې مون خبره کو د ټیکسټ پاره کې چې مون په آټو کیټ کې څنګه ټیکسټ لیکو. تاسو دلته انوټیشن کې وګورئ مون سره دلته ټیکسټ لیکل شوی دی دا ای او تا غټ ساين ورکړی که تاسو د دې نه کلیک کوئ او کنه تاسو راځئ د کیبورډ نه ټی بټن ووهئ او انټر کئ نو تاسو سره به ټیکسټ راشي. سمپل تاسو ډریګ اینډ ډراګ کئ او کلیک وکئ راینه بعد تاسو چې څه لیکئ دلته لیکلی شئ. نو زه دلته ورډ لیکم آټو کیټ صحیح ده. تاسو چې کله لیکلو کوئ نو راځئ دلته تاسو خپله پراپرټي بار راشي. دا پراپرټي بار تاسو وګورئ دلته تاسو د دې سکیل دی ته ولی شئ دا سکیل 1 کوما انټر او د دې ماسک خبره دا ده چې د دې بیکګراوند کلر تاسو راوستل غواړئ یا بل څه کول غواړئ زه ورته یم یاره د دې بیکګراوند کلر چې کوم دی ریډ کا دې کې چیک ولګوئ اوکې کوئ ګوره اوس به ریډ راشي. او دې کې کتلی شئ دې کې بل کلر وله ورکئ صحیح ده. که تاسو نه وي خوښ نو دا چیک اپ کوي صحیح ده. په خپله دا وګورئ دا ډېر اسان دي. داسې دا اپشن چې کوم دی تاسو دې نه د دې فانټ سټایل چینج کولی شئ. زه یو سټایل ورکوم مثال کې طور پر ما دا ورکو صحیح ده. او دې کې دا بولډ دی دا ایټالیک دی دا په دې باندې سټرایک تھرو دی صحیح ده. په خپله دا وګورئ دا څیزونه اسان دي. دې کې د هېڅ شته نه واپس چې تاسو زوړ ډیزاین راولئ دې نه واپس راوستل کېږي صحیح ده. داسې انډرلاین دی بس ټول هغه څیزونه کوم چې په ایم ایس ورډ او په دې څیزونو کې دي. بل دلته موږ سره سوپر سکرپټ دی او بل سبسکرپټ دی. دا بس ظاهره خبره دا هغه پاور والا خبره چې دلته مثال کې طور پر تاسو سره څه ویلیو را لکه 3 ته چې دا دې راپاسه هغه پاور په شان راشي نو څنګه به راولئ دې باندې کلیک کا صحیح ده. دا لږ دا که تاسو چې نه لاندې راشي نو په ایکس نه چې کوم لاندې ټورې دې باندې راشي صحیح ده. اوس دلته موږ سره یو بل څیز دی پای کې دا ای لیکلی را د بس سلیکشن وکم په دې کې دا ټیکس کیس دی که مثال کې طور پر تاته کیپیټل پکار دی نو دې نه کیپیټل کولی شي او که نه لوور کیس کې پکار دی نو دې نه کولی شي. نو دا موږ تاسو ته وویل د دې نه سټایل چینج کېږي فونټ سټایل چې کوم دی به د دې نه چینج کوئ دې نه کم کلر دی هغه چینج کېږي صحیح ده کنټرول کېږي. دلته لیر تاسو چینج کولی شئ. لیر پر حال موږ سره نشته موږ ویل هم نه دي را روان کلاسونه کې موږ لیر وایو لیر به موږ ډیټیل سره وایو صحیح ده. دلته موږ سره جسټیفیکیشن دی کله چې تاسو سره ډېر زیات ټیکس وي نو ته هغه ایډجسټ کړئ. دا تاسو په ایم ایس ورډ کې ویلې صحیح ده. درته ځکه تیز کوم چې ایم ایس ورډ به تاسو ټول لور دي او دا ډېر اسان دی کې څه شته نه صحیح ده. باقي دلته تاسو بولټ لګوئ یا بل څه لګوئ چې هر څه کولی شئ په خپله لږ وګورئ صحیح ده. دې کې دونه څه شته نه په دې ټایم نه ضایع کوو صحیح ده. مین خبره دا ده چې ټیکس ولیکئ او رای سټایل به څنګه چینج کوئ او لیر به څنګه چینج کوئ او سکیل به څنګه ډېروئ. بس دا دوه درې خبرې دي. کلوز ټیکس ایډیټر ما په دې باندې کلیک کوم کلوز شو صحیح ده. د دې نه کاپي ما اخیستلی شئ تاسو کاپی والی واپس ایډیټ کوئ په دې ډبل کلیک وکئ تاسو دلته بل څه هم لیکلی شئ لکه زه لیکم دلته بلینډر صحیح ده. ما دلته دا ولیکلو نور خبرې ټولې زړې دي کې څه شته نه. په دې کې دننه موږ سره یو بل سټایل دی که موږ راشو دې کې دننه وګورو دې کې موږ سره یو ملټي ټیکس دی دا کوم چې موږ دلته ساده ټي به مو لیکله راوخته ته وایي ملټي ټیکس. دې کې موږ سره بل دی که تاسو وګورئ دې کې لیکلي سنګل لاین ټیکس تاسو په دې کلیک کوئ نو تاسو ته وایي چې سپیسیفای پوینټ اپ ټیکس زه ورته یم پوینټ مې ورکړه چې د دې نه شروع شي. اوس وایي چې هایټ ورکړه نو هایټ دغه 0.2 دی صحیح ده. زه یم دقه صحیح دی انټر کا ما ته وایي چې روټیشن ولله څونه ورکړې زه یم 0 کې وله ورکړه صحیح ده. نو تاسو به لیکل شروع شي ګوره دلته اوس لیکل وکئ د دې سکیل 0.2 دی صحیح ده. که تاسو وایئ چې نه غټ دي شي نو دلته زه راځم واپس سنګل لاین ما کلیک وکړو ما ته وایي چې 0.2 زه ورته یم چې نه 1 نه وله ورکړه صحیح ده. ما انټر کو انګل زه ورته یم نه 45 کې لیکلو شي ما وله 45 ورکړه. اوس ته ګوره چې زه لیکل کوم او 45 انګل کې کېږي ګوره ته ګوره زه ورته مثال کې طور پر لیکم آټو کیټ. باقي نور هغه خبرې د دې چې کوم ټول وغیره دي تاسو باقي کولی شئ صحیح ده. صحیح ده. ننني کلاس کې د ټیکسټ باره کې دا یو وړوکی غوندې کلاس و. انشاءالله دې پسې موږ ډایمنشن کوو په نیکسټ کلاس کې. نو رای کلاس پورې اجازت راکئ. د الله حافظ.